حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف ولیدو نو نارې کړې وا کرب اباه ادما د پلار غمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنۍ زندگی د دنیا او د دنیا نه د تګ واقعه بخاری شریف کې نږدې شپو کې بیا روانه ده د مغازیو په اخر کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شقیقه د سر باندې نمسیری د درد د سر باندې په اول مرض ورته شروع شو د شپې تللی ایدرې مبارکې ته جنت البقیع د طرف نه را روان ده ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ناسته ده د هغې په سر درد ده حب زیات و هلته د نبي علیه السلام سر خوږېږي دلته د دې سر خوږېږي چې نبي علیه السلام یې ولیدو دوی ویلې وا رأساه نبي علیه السلام ورته ویلې بل وانا اقول وا رأساه قصه اوږده ده نور به بیا بخاري شریف کې ذکر کو دلته به یې ورکې که مختصره کو حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام 14 ورځې د مرض تېرې کړې په دا 14 ورځو کې کله تکلیف زیات جماعت پاتې د جمع المنځ پاتې نه د ورغلی صدیق اکبر رضی الله عنه امامت کو کله لږ تخفیف په بدن کې پیدا شوی او بیا یې په چا تکیه کړې ورغلی صحابه مبارکینو ته بیان کړی د اول روایت کې چې صحابي مبارک حضرت انس خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنی نظر چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړی د دوشنبې ورځ د سهار د لمانځه په ټیم موږ په صدیق اکبر پسې ولاړو چې د خپلې کوټې مبارکې پرده لرې کړه او مخ مبارکې داسې سپین ځلېدو لکه د قرآن عظیم شان پاڼې موږ صحابه نږدې وو چې لمونځ مو پرېښی وای د خوشحالۍ نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحت پیدا کړی راوځي د اشاره وکړه چې په دغه صدیق اکبر پسې لمونځ کوي نورې پرده بیرته واچوله وګرځېدو دا د ده په حیات کې هغه اخرنی نظر و چې ما درته وکته او د دغه ورځې په آخر کې بیا نورې جامې بدله کړې د دنیا نه رخصت واخیست دا بل روایت کې ام المؤمنین وی چې پیغمبر علیه السلام ما په غېږ کې تکیه کړې وه او د بول او د خوشبویي دپاره یې لوښی وغوښت بول یې وکړې بس پر مرګ یې پوه هم نه شو دا بل روایت کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته ام المؤمنین وی په څنګ کې جام یې ایښی و په دا جام کې اوبه وې پیغمبر علیه السلام لاس دا جام کې ننایست او په مخ مبارک به یې تېروه ویلې به ای الله په تکلیفو د مرګ باندې ته مې معاونت وکړې دا بل روایت کې ام المؤمنین وی مخکې به ما دا شوق و چې مرګ آسانه وای دا به مې خیال و چې د چا مرګ چې آسانه وي نو هغه به ډېر نیکبخته وي خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ تکلیف مې ولید د ذلقدن نه مخکې حالاتو کې نو زه به اوس بیا غیبته ونه کمه کله خو په دغه باندې مقام پورته کېږي د انسان علم نه لري دا بل روایت کې چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام روح مبارک تسلیم کو الله تعالی ته د ده په باب کې د صحابو اختلاف په دفن کې راغی او وروسته حدیث را مخته کو چونکې دا امت امي و د دغه نه مخکې چیرې نبي نه و پکې تېر شوی د نبي مرګ یې نه و لیدلی نو څو شیانو کې اختلاف و ټول مشکل خدای پاک د صدیق اکبر په واسطه باندې حل کوه اول په دې کې اختلاف چې فی نفسه حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دفن کوو که دفن کوو به نه ځکه د دې خیال و چې یا به الله تعالی اسمانو ته پورته کوي دا خو دې مځکې لایق نه ده چې په د خاوره کې پټېږي کېدای شي الله یې اسمانو ته پورته کړي په دې کې اختلاف و بیا که دفن کېږي چیرې به دفن کېږي آیا بیت المقدس طرف ته به وړی کېږي حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام سره هلته به دفن کېږي که مکې معظمې ته د خپل وطن ته هلته به وړی کېږي
که دلته به په مدینه منوره ذات هر شرفن کې دفن کیږي. دغه اختلاف و چې دته به غسل ورکول کیږي که به نه ورکول کیږي. په دې کې اختلاف و چې د جنازې کیفیت به څنګه وي، جنازه به څنګه ورکول کیږي. دا هر مشکل به چې دی ته کېدو صدیق اکبر ویل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی مشکل به حل کړ. اول دا چې دی په دفن کیږي که نه او دفن کیږي به، بیا چې دفن کیږي چیرې دفن کیږي نو دی وی چې ما اورېدلی دی د پیغمبر علیه السلام نه چې الله د خپل حبیب روح په هغه ځای کې اخلي چې هغه ځای الله ته محبوب وي. نو دغه کوټه الله ته محبوبه ده چې دی د روح مبارک کې قبض شوی ده، خپل ځای کې د فراش په کوم روح فراش مبارک روح قبض شو په هغه ځای کې دفن کړي. نو په کوټه د حضرت عایشې صدیقې عفیفیه رضی الله عنها کې دفن کړ. او جنازې کیفیت چې وروسته باب دا هم رامخته کړو چې جنازه به څنګه پکېږي. ده ورته ویل هر قوم به ځان ځان ته ډلې ډلې خلک به راځي، دننه به ننوځي، دعا به کي، لمونځ به کي او بېرته به وځي. یو ځای به نه وي چې ټوله یوه جنازه وشي. تقریبا 10,000 کسانو یکې بعد دیګرې جنازه په وکړه او په زرګونو ملائکو جنازه وکړه. بل ځای کې بیا هلته را روان ده چې ویل چې زه چې غسل راکړئ کفن راکړئ ما پرېږدي، اول ما ته ملایکې راځي هغه د ما جنازه کوي، بیا به وروسته تاسې ما ته راځئ. دا بل روایت کې حضرت ابن عباس و حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه جامې بدلې کړې، صدیق اکبر دی مچ کو. هغه وروسته قصه یې رامخته کو چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه اخري ورځ باندې لږ صحت برابر و د سهار د لمانځه په ټیم باندې. نو صدیق اکبر دوم واده بل ځای درلود عوالي وکړي. د نبی علیه السلام نه اجازه واخیسته چې تا صحت مبارک خو اوس لږ ښه معلومېږي که تا اجازه یې د ما د هغه بل واده وار ده زه به هلته لاړ شم. صدیق اکبر هلته لاړ. خلکو چې پوښتنه د حضرت علي صاحب نه وکړه هغه ویل نن شپه یې ښه تېره کړې ده. خلک هم بازارو کاروبارو طرف ته ووته چې دا ورځ راپورته شوه لکه دا ټیم لږ مخکې دغه ټیم کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیرته تکلیفونه شروع شوه. بیا روح مبارک په دا ورځ کې قبض شو. هلته چې حضرت عمر صاحب خبر شو توره یې راویسته، وایي که چا دا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ زه به سر پرې کړم. ځکه تا یې بیا وروسته وی بخاري کې راځي چې ما دا عقیده وه چې رسول الله دنیا نه نه ځي، دا هسې د یو وخت لپاره لاړ بېرته به راځي، دی به د منافقینو ته سزاوې ورکوي، د مجرمینو ته به سزاوې ورکوي. نو خلک ورخطا شو، نبي مرګ یې نه و لیدلی، اوس څه وکړي؟ او په دې پوهېده چې خاص د امت صدیق اکبر ده. نو حضرت سالم ته ویې چې ته ورشه، هغه خپل د ده کلي ته صدیق اکبر صاحب د رسول الله چې صحابیت په قرآن ثابت ده، صاحب د رسول الله را خبر که. دی وی زه چې ورغلم دی ماسپښین لمونځ شوی ده، زه ژاړم او روان یم، د لرې نه چې ولیدم ما په رنګ پوه شو، ویې ویله چې رسول الله لاړ د دنیا نه. وایي ما نه ورته ویلې، دا مې ویلې چې حضرت عمر خو توره رایستلې ده چې که چا دا ویلې چې رسول الله د دنیا نه لاړ زه یې سر پرې کوم. وایي ده ویلې راځه، څادر یې راواخیست راغی. چې راغی دلته خلک راټول شوي دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته. حضرت عمر فاروق توره رایستلې ده په جلال کې راغی. حضرت صدیق اکبر وویلې خلکو ته لرې شئ د ما د مخې نه. ورغی دننه حجرې مبارکې ته د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام وجود مبارک چې ولید نو ورټیټ شو، په دغه یوه مټ په بل مټ باندې لاس ورکېښی او پیغمبر علیه السلام یې په دا ټنډه د سترګو په مابین کې مچ کړه او د ندبت د غم نارې یې وکړې: وا نبیاه وا صفیاه وا خلیلاه.
انس رضی الله تعالی عنہ وی چې په کومه ورځ پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته راغی مدینه منوره ټوله رڼا شو منوره وګرځېده خو چې په کومه ورځ روح مبارک الله ته وسپاره بیا مدینه منوره باندې توره تیاره راغله او د ده قبر مبارک د دفن نه موږ لاسونه لا نه وو څنډویلي چې موږ بیا اثر په زړو کې ولیدو هغه څه بیا نه وو هغه فیوزات چې د ده په دیدله کې ملیده داسې نه معنی چې د دوی په عقیدو کې تغییر راغی دغه ځای نه د تصوف خبر راځي چې دا صحبت مشایخو کې ګټه ډېره ده دومره فرق راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ د مځکې نه لاړ ما خېټې د مځکې ته چې دا نفس دفن شو هغه انوارات هغه فیوزات چې د ده په لیدلو کې وو هغه بیا ورک شو لاړه دا بل روایت کې پیغمبر علیه السلام روح مبارک په دوشنبه باندې الله ته وسپاره خو دا ورځ هم تېره شوه سبا ورځ د یکشنبې سهشنبې هم تېره شوه د دوشنبې شپه هم تېره شوه د سهشنبې سبا ورځ هم تېره شوه د چهارشنبې په شپه باندې اصلا دی دفن شوی ده هغه وروسته قصه را روانه ده چې په د امارت په مسله کې لوی جنجالونه وو دا بل روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام باندې د مرض په شپو کې چې بېهوښي راغله چې را په حال شو نو وی ویل د لمانځه وخت راغلی دی ورته ویلې او وایي حضرت بلال ته ووایه چې اذان وکړي صدیق اکبر د امامت وکړي خلکو ته بیا بېهوښي په راغله بیا چې په حال شو را ویل د لمانځه وخت راغلی دی وایي او وایي حضرت بلال ته ووایه چې اذان وکړي صدیق اکبر د امامت وکړي حضرت عایشه صدیقې ورته ویل چې ما پلار د زړه نه ډېر نرم ده که یې تا په ځای ودرېږي د ژړا نه بې ګزاره نه کېږي که بل چاته دې ویلي وای خو ده بیا بېهوښي راغله چې بیا را په حال شو بیا یې ویل حضرت بلال ته ویل چې اذان وکړي صدیق اکبر د خلکو ته امامت وکړي او دې ته یې خوشکې وکړه چې تاسې صواحبات د یوسف علیه السلام یې چې هغو په زړه کې یو په خوله کې بل و حضرت بلال ته اذان وکړه او صدیق اکبر امامت کوه بیا یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود مبارک لږ سپک شو نو وویل یو څوک را پیدا کړي چې زه تکیه په وکم جومات ته لاړ شم حضرت بریره او دوم نفر پیدا شو په یوه یې تکیه کړې وه راغی جومات ته حضرت ابوبکر صدیق په امامت ته نه اراده وکړه چې په شا شي ده ورته اشاره وکړه چې ما په شا کېږه حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه بیا لمونځ پسې پوره کړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې روح مبارک تسلیم کو حضرت عمر ویلې که زه چا نه واورم چې رسول الله دنیا نه لاړ زه به په توره سر پرې کړم او خلک امینو مخکې نبی قتل د نبی نه ولیدلی ځکه خلکو ذاتې څه نه ویلې او حضرت سالم ته ویلې چې ورشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګری راوغواړه د هغه نه چې څه پوښتنې کړې د جوابونه ورکول چې مطلب مخکې ذکر کړه او ده وویلې چې غسل به خپل خاندان ورکوي بل څوک به یې نه ورکوي او بیا لمونځ د جنازې طریقه مو وکړه چې خلک به یو ورځي او تکبیرونه به ویایي بېرته به دې باندې وځي هلته د بنو ساعده او په سقیفه کې انصار جمع شو چې خپل امیر مقرر کړي خو حضرت عمر صاحب حضرت صدیق اکبر ورغله نور صحابه مهاجرین ورغله خبرې اوږدې تېرې شوې چې په بخاري کې اوږده تفصیلي قصه ده بیا حضرت عمر ورته ویل دا مقام د چا ده لکه خدای پاک چې صدیق اکبر ته ورکړی ده اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا خدای پاک د صدیق اکبر داسې عظمت نصیب کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غار کې یو ځای ده او دواړه په یوه ضمیر کې جمع کېږي او د معیت الهي دواړه ته ثابتېږي بیا یې د هغه سره بیعت وکړه دا وروسته روایت کې چې حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلق تیت شو دا د غرمې وخت چې راغی چې په ده باندې تکلیف راغی حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف ورېدو نو نارې یې کړې وا کرب اباه د ما د پلار غمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې تا په قبلګاه باندې نن تکلیف ده نن نه بعد به بیا تکلیف نه وي دنیا د تکلیف ځای ده چې روح به تسلیم شي الله تعالی ته نور د نیکو خلکو دپاره فروح و ریحان بیا د راحت زندګي ده او داسې عمل راغلی ده چې څوک هم نه پرېږدي دا روح هر څوک د هر چا نه په دنیا کې قبض کېږي کل من علیها فان
او بیا ورته وی چې ملاقات به په ورځ د قیامت سره کوو. دا یو روایت کې راځي حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلي څوک چې دو اولاد یې کړکې مړه وي د ما د امت نه د هغو په برکت به خدای جنت ته بیایي. حضرت المؤمنین ورته کوي چا یو اولاد مخکې تللی و وایي د هغه په برکت به خدای جنت ته بیایي. بیا ورته ویل که چا بالکل اولاد نه و مړ رسول الله ورته زه د هغو فرت یم ما امت ما په غم باندې تر دغه نه غټ غم باندې نه د غمجن شوی. حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جامې بدلې کړې چې کله دفن کو بیا چې بیرته راځي حضرت انس ته حضرت فاطمه رضی الله عنها وی بخاري کې بیا راځي چې زړه مو خوشاله شو پر رسول الله خاورې توی کړې. یعنی دا څنګه زړه و څنګه برداشت چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خاورې باندې صبت علی مصائب لو انها صبت على الأيام سرنا لياليها. خدا چې دنیا ځای د بقا نه ده هیڅوک نه پاتې کېږي. نو حبیب د خدای په خپل ځان ته وغوښت او دعایې اجل ته لبیک ویلې الله خپل دربار ته وغوښت. نور د حیات نبي عقیده ده چې اوس هم ژوندی ده په خاورو مبارکو کې روغ یې ښی ده او داسې ژوندی ده لکه دنیا کې چې ژوندی و صرف مکلفیت تر ساقیت چې مکلفیت نشته نور د نور دنیا لرې ځایونه چې درود ویل کېږي حدیث مبارک د نبی علیه السلام ما ته را رسېږي خو چې روضې مطهرې ما ته څوک ودرېږي زه سلام په خپلو غوږو اورم جواب یې ورکوم. هلته چې سړی روضې مطهرې ته لاړ شي دا مخ مبارک د ده طرف ته چې کومې جالۍ لګېدلې دي دلته مټې دي په دا یو مټه باندې شعر لیکلی ده یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه فطاب بطیبه القاع والاکم. ای خیر هغه ذات ته چې په دغه بیابان کې میدان کې د ده اډوکې مبارک ایښي دي چې د په واسطه غرونه او اواره د مدینې ټول خوشبویي شوي دي. دوم خطاب په دا دومه مټه لیکلی دي نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. د ما روح د قرباني په هغه قبر چې ته پکې اوسېږې په ده کې عفاف په ده کې جود او کرم ده. وایي ده چې نفعت الیمن ولا چې د اشعار ویلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضې مطهرې ته ولاړو ژړلې جواب یې خو طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوه او سامعینو یې ټولو جواب اورېده. وفاء الوفاء في اخبار دار المصطفى هغه یو عجب واقعات را نقل کوي چې حضرت پیغمبر علیه السلام چاته لاس را ایستلی ورکړی ده او چاته جوابونه ورکړي دي. خو صرف خبره په عقیده د موږ پورې ده چې څومره عقیده د عظمت څوک ولري دغسې فیض خدای متعال ورته نصیب کوي دلته هم ورته نصیب کېږي. هغه روحانیت یې هغه هر ځای کې کار کوي. موږ ته د خدای هر ځای ادب نصیب کړي چې هر ځای کې الله تعالی مو د خپلې بې ادبي د وجې نه د ده مبارک د فیوزاتو نه د ده د روحانیت نه موږ الله تعالی نه کې محروم. نور بیا تر دغه نه زیات تفصیلي خبره په بخاري شریف کې را روانه ده بیا به نور بیا هلته کوو.